عایشه ګلې باوري چې ته څه نه خورې ګوره هیله کوم مه شرمېږه مننه باوري یم تاسو مې له ځایه وویستلې بخښنه غواړم زه دې له ځایه وویستلم زه مې د ورور په کوټه کې وده کېږم ته فکر مه کوه عایشه ګلې زما ښکلې لورې ته اندېښنه مه کوه سمه ده لورې ټول غواړي چې خپلوان یې مور او پلار یې او ملګري یې په خوا کې واوسي خو ګوره لورې نړۍ زر ډوله ستونزې لري ته بیا هم په موږ باندې د خپلو فکر وکړه ټپ په یوه ورځ کې نه ښه کېږي یو ورځ به راشي چې هر څه به سم شي زما ښایسته لورې انشاءالله سبا به هر څه سم شي د هر څه لپاره مننه تاسې ډېر خاص دی لورې ما هم اوس ژړوي که څنګه راځه ته دې خوب وکړه لورې که هر څه ته دې اړتیا پیدا کړه بیا موږ ته غږ وکړه سمه ده ښه شپه ولرې سمه ده ښه شپه وروسته راوړم تا مې څنګه تېره شوه ډېره ښه وه مننه سهار خواړه د 2 کسانو لپاره شي ولې نه ګلان دې ډېر ښکلي دي مننه کوم ما ته ګوره زر تر زره ښه شه زه نور له دې روغتون څخه تنګ راغلی یم ته ټوله شپه دلته وې هېڅ مې ونه اورېدل له کور څخه شړل شوی و ولې بیا یې وروسته درته وایم اوس یې پرېږده زه به اوس راشم ماښام بیا راځم سمه ده رشدي رشدي ډېر ښه ته ویده شه ویده شه د ډاکټر په لاس کې ته غواړې چې ما ووژنې صبر وکړه ته څه کوې زه د فاملي کولم ها رشدي ته څه کوې
دا ته څه کوې؟ ماشوم دې اخیستی دی ها اخیستی دی دی ولا ډاکټر به ویل او به یې که ماشوم ختم نه کړي تا وژنم. رشدې داسې مه کوه مه کوه. ځه ورکه شه بیا دې ونه ګورم. رشدې هیله کوم داسې مه کوه رشدې هیله کوم رشدې. بیا مې مخې ته رانه شي که نه مرداره ومه دې هغه شو که نه هیله کوم مه ځه. رشدې ودرېږه نشي تللی. له بریدمن تراب څخه نن هېڅوک نشي مخکې کېدلی. ما هم هغه ته کتل ماشاءالله نن هېڅ نه ستړی کېږي. خدای خبر ولې ولې په تمرینونو کې هر وخت ښه وي په ځان باندې پام هم کوي او په وروستي ځای کې په هغه ځای کې ټول شاته پرېښودل او مخکې لاړو مخکې شو. نه ولې نه؟ ځکه چې هغه نن ډېر خوشحاله دی. د جلۍ ثبت نام مو وکړ. ډګروال صاحب کوپوس هر څه ګوري. سبا نه بل سبا یې د نکاح ورځ ټاکلې ده. ښه د هغې لپاره والله آفرین. رښتیا هم آفرین. په هر حال د لیدو په هیله مو خواړه به مو خوړلی وی. بریدمن صاحب زه لږه مصروفه یم تا ته ښه اشتیا غواړم. هلکې شانه اوس یې ګاله جلۍ نخرې پیل کړې. آفرین اسکره ترابه دا څه ډول منډه وهل دی؟ دا څه خبره ده حکومتي که پرې غورځېدلې؟ پرېږدی چې هغوی منډې وهي. تورې دا مه ورکوو د پولیګون په لور مارش هلی یعنې خورې نه پوهېږم پوه نه شم چې څنګه کېږي. خدیجې په دې کې د نه پوهېدو خبره څه ده؟ ستا واده کې درته نکریزې نه وې وهلې؟ ولې نه وې وهلې؟ ښه ده خو د دوی دواړو هم واده دی. دوی ته باید هم د نکریزو د شپې مراسم ونیسو. خورې یو څه ووایم دا داسې جالبه او ښه کیسه نه ده لکه د ښو فلمونو په شان. یعنې مطلب تر اوسه ژوند کې په لومړي ځل لیدلو کې هم عینېدل شته. یعنې زه نه پوهېږم چې دا څنګه خبره ده. سودا مودا به هم واخلو. یو دسته باید ووایم چې زر راشي یعنې نن د لږه د وخته راشي. خو رښتیا آفرین دي. اوله پوهېږې دا څه دي؟ دا ټول د مینې زور دی. والله آفرین دي. اوله زه رښتیا وایم خورې یو څه به پخپله موږ دلته پاخه کړو که بسنه یې ونه کړه بیا به تیار خواړه راوخوړو. هو رښتیا شربت هم پکارېږي. یو څه ووایم زه فکر کوم اوله خورې دا ډېر مینه ناکه شی دی. ته وګوره اوله ویښته مې زیږ زیږ ودرېدل. ډېر ښه کار وشو. ډېره خوشحاله اوسې ګرانې خورې. خدیجې نه پوهېږم دا ته څه کوې؟ ویښتان دې ولې زیږ ودرېدل؟ د خدای خاطر وکړه پاسېږه لږ کار وکړه. زموږ ګاونډیانو ته ووایه چې له موږ سره مرسته وکړي. زه به هم د جلۍ لپاره یو څه واخلم بیا به راشم. زر تر زره چمتووالی سمه ده. زه به سلما خور ته زنګ ووهم هغه به ټول کلي ته خبر ورکړي. سمه ده زه درځم.
زما لور وګوره رښتیا ووایه چې ښکلې ده او که نه ماشاءالله ماشاءالله ډېره ښکلې ده خدای دې له بده نظره وساتي ښکلې ده ډېره ښکلې انشاءالله ورپسې به ستا نمبر وي دا اوس دی د نکریزو په شپه کې څه کول پکار دی یعنې څه باید وکړو لکه چې هغه نکریزي لګوي یوازې نکریزې لګوي د څه لپاره نکریزي لګوئ نکریزي لګوئ نکریزي لګوئ دا رښتیا ده ما فکر کوم چې چېرته لرې غورځوئ او نه لګوئ یعنې اوس یې لګوئ ها زه په نکریزو مکریزو څه پوهېږم آفرین دود بیل شی دی سړي لوستی دی بردمن صاحب زه په دې پوه نه شم تراب رول موږ سره دلته څه کوي هلته ولې نه ځي ها ترابه هغه ته وروسته لګوي بریدمن صاحب قومندان صاحبانو بریدمنانو ګرانو ملګرو له تجربې نه ډک ښاغلی بهرام باید رښتیا وایي بهرامه ته دی ملګرو ته ووایه ښه ګورئ دا د نکریزو شپه چې کېږي که نه دا د نکریزو شپه قومندان صاحب هېر شوي مې دي والله نه مې یادېږي هېر شوي مې دي دومره کلونه تېر شول څنګه به مې په یاد پاتې کېږي قومندان صاحب که غواړې خدیجې ورندار ته به زنګ ووهم پوښتنه به ترې وکړم نه وروره پوښتنه مه کوه تم پوښتنه مه کوه سمه ده کښېنئ بریدمن صاحب ورخطا یې والله الیاسه څه درته دروغ ووایم لږ ورخطا یم ښه نو چای څوک چمتو کوي الیاسي وکړي بالکل الیاس ښه دی الیاس ښه دی الیاس زما په نظر ښه دی الیاسه هله زمری پاڅېږه چای کېږده که نه هله الیاسه وروره خلاسه په دوهم المارۍ کې الیاسه هلکه ولې ناست دی قومندان صاحب سمدلاسه یې راوړم آفرین الیاسه څنګه منډې وهي رښتیا وایي هلکه ته ستا په نظر کوم یو نه پوهېږم پرېکړه نشي کولی نو بیا د ډګروال ساتونکی دی سمه ده داسې به وکړو دا مالټې پوستکی مې وویسته دا بالښت لاندې مې کېښوده 1 2 3 4 5 4 3 2 1 په یخچال کې نه ایښودل کېږي په خوړلو نه ختمېږي بیخي نه ختمېږي عایشې جانې فاطمه جانې تاسې له دې لوبې څخه ووځئ ډېره حیرانوونکې ده یعنې ته ووتلې باور نشم کولی هیڅ باور نشم کولی ووایه مشره رجده پروژدي باندې شوي مشره رجده تښتېدلې ده شیموز هم ټپې شوی دی وایي نه پوهېږي چېرته ده د تلو په وخت کې چا لیدلې ده نه یې ده لیدلې روژدي څه وکړو هغه پیدا کړئ سمه ده هغه پیدا کړو دلته یې راولو نه هغه پیدا کړئ او ویې وژنئ خو مشره ته زما په خبره باندې پوه نه شوې هغه پیدا کړئ او ویې وژنئ خو مشره هغه ستا هو کیدای شي خو که په خپل وخت د خپلې ناروغۍ درملنه ونه کړي ټول ژوند به یې د لاسه ورکړي هغه پیدا کړئ او ویې وژنئ راځه دوانه راځه ډګروال صاحب مننه کوم ژوندی اوسې ډګروال صاحب دوانه امر وکړئ صاحب دا واخله
په قومندانۍ کې بغیر له عسکرو او بریدمنانو څخه نور په ټولو باندې ګرځې سمه ده سویه د عسکرانو او بریدمنانو نه بغیر امر دې پر ځای کېږي ورته ووایه چې زما امر دی ورته ووایه چې د تراب حسین اغلو د ډالۍ په توګه د واده لپاره یې پیسې ټولوو سمه ده امر دې پر ځای کېږي صاحب څوک چې غواړي پیسې ورکړي د هغه نوم او په خوا کې د پیسو مقدار هم ولیکه همدومره سمه ده همداسې کوم عسکر او بریدمل نه بغیر پوه شوم ډګروال صاحب سمه ده تللی شي ولې ولاړ یې پیسې د څه شي پیسې ډګروال صاحب هغه د بریدمن توراب د واده لپاره پیسې ټولوو نو غواړم چې له تا نه پیسې واخلم او په دې لیست کې د نوم ولیکم ډګروال صاحب دوا نه امر وکړئ صاحب ته ډاکټر ته تللی وې هغه څنګه شو نه ډګروال صاحب ډاکټران مې نه خوښېږي د باندې وځه زر کوه وروسته به ما ته راځې زر کوه زر کوه راځه لوري راځه خانه ووایه موږ به دوی پرېږدو چې په ارام ارامه خپله سودا واخلي ته موږ ته یوه ټکسي راوله چې دوی کله راغل نو موږ به روغتون ته د اصلي خواته ورسوي سمه ده ولې نه قومندان صاحب موږ په ټکسي کې ځو موټر تاسې واخلئ نه کېږي نه داسې نه کېږي ستاسو به پکار شي واخلئ موږ قومندان صاحب کومه ستونزه نشته تاسې لاړ شئ موږ په ټکسي کې ځو ښه سمه ده څنګه چې ستاسو خوښه وي راځه ورځئ په خیر لاړ شئ مورې خیر شه ولې په دې شین سهار دومره بیړه لري زویه کار لرم دواړه د یو بل سره څومره ښکلي ښکاري د شیطان غوږونه دې کاڼه وي راځه چې لاړ شو زویه ښه کارونه درته غواړم راځئ اصلي لوري اوزګاره یې هیله کوم مهرباني وکړئ خوب ښه دې نه کوو نه هیله کوم راځه لوري بخښنه غواړم چې مزاحمت مې درته وکړو استغفر الله څنګه یې اوس خو کوم درد مرد نه لرې اوس ښه یم مننه نه کوم ښایسته لوري ته دومره ښکلې ته مې اوس راوړي دي لکه چې د خوراک شیان دې راوړي دي الله به د مرغه دلنۍ نه پرېږدي ښه نه بل څه دي نکریزي مې راوړي نکریزي هو لوري رښتیا هم د هغې خوښي د کتلو وه موږ خو یعنې ما هېڅ هم ونه کړه ما د هغې لپاره یوازې خواړه لږ شربت ټول همدومره خو باور وکړه د هغې نجلۍ د سترګو خوښي د لیدلو وړ وه لوري د هغې لپاره دا هر څه کم وو ډېر ښه کار دې کړی زه خو وایم ډېره به خوشحاله شوې وي ته رورې ته دې څه کوې اصلي لوري زه فکر کوم چې تا له خان سره جنګ کړی دی یلدز وویل انته په تلویزیون کې ځینې خبرې هم کړې وي په دې خان ډېر زیات غوسه شوی و هغه ورځ هم داسې په غوسه کې له کور څخه ووته لوري زه نوره په دې اړه ډېره ښه نه پوهېږم خو کاش چې داسې نه وی شوی ښکلې خبرې مو کړی وی لوري په هر ځای کې چې هلک او جلې وي هلته جنګ او جګړې وي او غوسې وي یعنې په مینه کې داسې کېږي بس لکه وي چې د یو بل زړونه مات نه شي اصلي لوري د خان په وړاندې چې اصله وویل شي دغه څیره هم وینم او ستا په وړاندې چې خان وویل شي نو ستا څیره هم وینم چې پوره پکې بدلون راغلی وي رښتیا وایم
په سترګو کې مو بل ډول رڼایي پیدا کیږي. دا دومره ښکلی او دومره مبارک شی دی چې لورې هر وخت مې کیږي. زه د یوې مور په حیث غواړم چې دا په سترګو کې رڼایي مو هېڅکله هم ختمه نه شي. تاسو باید تل همداسې واوسئ. لور جانې ما دا خبرې ستا د خفه کولو لپاره نه دي کړي. پرون شپه زموږ په کور کې د نکریزو شپه وه. د نکریزو سندره هم وویل شوه. نجونو د ناوې او شاوو په خوا کې نکریزې ګډولې. ډېره خوشحالي وه. ما هم له ځان سره وویل کاشکې چې زما اصله هم دلته وی او په دې نکریزو کې او د ټولو نه زیات د هغې هم حق و. ته د لاس راکړه راکړه. اما ته هم نکریزې لګوي؟ هو که چېرته زما نوم سلطان بوزوک وي دا نشم زغملی چې څوک وایي د اصلي په لاس کې نکریزې نه وي لګېدلې. دغسې اوس به داسې ښکلی تاو کړم. که لږ صبر وکړې دا به ډېر ښکلی رنګ وباسي. لاس دې بند کړه پام چې څوک یې ونه ګوري. ښایسته لورې. موټر څو بجې تېرېږي؟ خورې نیم ساعت وروسته راځي. ترابه
هغه چا چې شهید کړی دی هغه زناور سپی چې هر څوک مردار کړي دا لاس بند هغه اخلي. تاسو ټول په تمه یې چې یو څه ووایو ځکه چې قومنداني همداسې وي اوبه وځئ او هغه کسان چې سترګو ته مو ګوري هغوی ته باید یو دوه خبرې وکړئ هغه خبرې رښتیا وي او له زړه څخه وځي هغه خبرې چې واورې زړه به دې له غرور او زړورتیا څخه ډک وي خو تاسې ته هېڅ هم نشم ویلی ځکه چې زور یې راکې نشته خدای شاهد دی د دې زور راکې نشته دومره کلونه مې د څو شهیدانو تندي ښکل کړي نور مې هېڅ یاد کې نه راځي ځینې وخت احساسوم چې زور او حوصله مې ختمه ده توراب دننه دی په میز باندې پروت دی تندی د واورې په شان دی سترګې یې هره شیبه داسې ښکاري چې خلاصې وي نه پوهېږم کیدای شي تر اوسه به د هغې بېګناه جلۍ لارې ګوري تاسو ته یو څه ویل او د درد کمول مې غوښتل خو د ویلو لپاره هیڅ نه لرم ځکه چې ډېر زیات خواشینی یم قومندان صاحب په عدلي طب کې په وینو سره شوې د ناوې جوړه د بلغارستان د خارج څخه ژغورل شوی سپوږمۍ او ستوري والا بیرغ د بانک په قرضونو باندې اخیستل شوې د نکاح شیریني قومندان صاحب تاسو کراته یې څه ونه وایئ نو موږ پوهېږو چې کوم لاسونه چې په تراب باندې ډزې کړي او د هغه ناوې شهیده کړې هغه په وینو سره لاسونه پیدا کړو او له بیخه یې وباسو قومندان صاحب که ته اوس یې څه ونه وایې نو بیا موږ پوهېږو چې باید څه وکړو د هغه سپي او ځناوره پیدا کول د هغه بې شرفه بې عزته پیدا کول او په هره ثانیه کې تکه تکه کول او مستقیمه یې دوزخ ته لیږل دا زموږ کار دی قومندان صاحب موږ پوهېږو چې په تراب پسې چې کومه توره ولاړه وه هغه هېڅکله شاته نه ځي قومندان صاحب او قومندان صاحب موږ پوهېږو چې هغه توره به ډېر سرونه غوڅ کړي په سر مو بمونه غورځوي اورونه مو یو خاورو ته ځي او که تا داسې وي قومندان صاحب تا ته په ټول احترام وایي که زه دا حساب د لومړي بریدمن بوزوک په نامه بند نه کړم نو خدای شاهد دی د حسن د زوی د خان په نوم یې بندوم قسم کوم چې بندوم یې
اجازه نشته ده ناروغي او په سمه توګه درملنه نشته ده د اونۍ په پای کې تلل نشته له کور څخه چې یوه شېبه ناوخته راشي تورې په خلاصو غوږونو یې واورئ هغه کس بیا په خپلو لاسونو مرداروم هغه قیامت راځي قیامت راځي